امام صاحب یا د افغانستان همغه پخوانی کندو چې د کندوز یو له مهمو کرنیزو ولسوالیو څخه ګڼل کیږي. د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو را په دې خوا په دې ولسوالۍ کې د رغنیزو بیا رغونو پروژو چارې پیل شوي چې یوه له هغو پروژو څخه د دې ولسوالۍ د نویو منډۍ پروژې چارې دي. په ورته مهال بیا د یادې ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي په نږدې راتلونکي د غنمو منډۍ پروژې د لومړۍ څانګې د چارو بشپړېدو او ګټه اخیستنې ته د سپارل کېدو خبره کوي. د سپینزر کومه پروژه چې وه د منډۍ چې سږ کال په ژمي کې افتتاح شوې وه د هغې کار هم په شدت سره ادامه لري. تقریبا په حدود د 200 دوکانونو شاوخوا کې د دغه میاشت نیمه کې تکمیلیږي او اوس هم عملا کار روان ده. د سږ کال د غنمو فصل کې به انشاءالله د غنمو هغه منډۍ هلته انتقالیږي او د غنمو د تجارانو چې څومره هغه ضروریات دي هغه ټول دغه شرکت والا په نظر کې نیولي دي. هغه سهولتونه به د دوی لپاره برابروي، دوی ته به مناسب ځای برابروي او انشاءالله په نږدې وخت کې به د هغې کار تکمیل شي. 150 دکان در حدود 200 دکان همین حال حاضر آماده تقریبا تا 15-20 روز آماده برآورداری میشه که دکان اصناف محترمش که غله فروش مربوط به ولسوالی حضرت امام صاحب است. ان شاء الله با همکاری ریاست محترم شاروالی و مقام محترم ولسوالی حضرت امام صاحب بخیر اینجا همکاری صنف مربوطه اینجا جابجا میشه و عملا کار بخیر آغاز میشه. بل لور ته هغه کارګر چې په دې پروژې کې ورته د کار زمینه برابره شوې له اسلامي امارت څخه مننه او قدرداني کوي او وایي چې په یادې پروژې کې د دې ولسوالۍ ګڼو کسانو ته د کار او روزگار زمینه مساعده شوې ده. با عنوان یک شهروند خواست ما از حکومت این است که بیشتر همچون پروژه های را اینا ایجاد کنند، تنها در ولسوالی حضرت امام صاحب نه که در دیگه ولسوالی هم همچون پروژه ها را داشته باشند که مردم بتوانند از بیکاری که مثلا در ساحه موجود است از بیکاری برایان و یک کاری داشته باشند. موږ غواړو چې دغسې پروژې نور هم جوړې شي. موږ غواړو چې په دې وطن کې کار وشي او زمینه موږ ته برابره شي او نورو دولتو ته موږ خواهش ونه کوو چې موږ ډېر تکلیف لرو په نورو دولتو باندې چې لارې خراب دي، مشکلات ډېر دي. موږ غواړو له دولته چې دا خواهش ده چې د لاس خواري دلته موږ ته پیدا شي، په خپلو کورو کې د خپل اولادو ته یو ژوند د زندګي برابره کړو. دغه د موږ لوی آیات د یادولو وړ ده چې د نویو منډۍ پروژه د 340 میلیون افغانیو په ارزښت له داخلي عوایدو څخه د سپینزر ځمکې په ساحه کې جوړیږي چې 1230 بابا دوکانونه، یو ستر جومات او د یوه ماډرن مارکیټ ټول اړتیاوې پکې په پام کې نیول شوي دي.